ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو علماء طلباء و امزول ورنو الله رب العالمین هر وقت هر لحظه هر ورځ او شپه په انسانانو باندې بیش قیمت او بیش بها انعامات او احسانات کی الله رب العالمین فرمائی په خپل کلام مجید کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اغا ذات اغا رب اغا خالق چې الله رب العالمین دے د هغې د لویوالي باره کې د چا شک نشته چې هغه اکبر ذات دی د هغې د الهیت باره کې د چا شک نشته چې عبادت د دغه الله رب العالمین کیږي او دغه الله رب العالمین ټول انسانیت ته بلکې ټول مخلوقات ته الله رب العالمین خوراک او څښاک ورکوي داسې ذات دی چې هغه لوی ذات دی اعلی اوچت ذات دی عظیم لوی ذات دی هغه ذات وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا هغه ذات چې دا خبره کوي که تاسو چېرته د الله رب العالمین نعمتونه شمارل شروع کوي الله وی نشي شمارلی لا شک فیه ولا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې خبره کې چې واقعي الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات رحم کوونکی د هغې انعاماتونه الله رب العالمین نن یو نعمت په دې ناس مجلس باندې هم کړی دی او په هغه زنانو او خویندو باندې هم کړی چې هغوی خطبې ته غوږ ایښودی هغه نعمت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې د رسول الله ارشاد مبارک دی هغه فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغوا كان له بكل خطة عمل سنة بل روایت کې راځي چې داسې اجر چې دا ټول کال روزه ده صيامها وقيامها یا ټول کال د الله رب العالمین ته په لمانځه باندې تیر کړ د اجر الله رب العالمین موږ تاسو ته راک هغه خلکو ته چې رالل وختي راغلل غسل یې کړی دی د جمعې ورځ ده لامبلې دي بیا راغلل خوشبو یې ولګوله او مسجد ته راغی څومره قدمونه چې د کور نه اخیست الله اکبر په هر یو قدم باندې الله رب العالمین دته د یو کال عمر اجرونه ورکړي دا ډېره عجیبه خبره د لیلة القدر هغه شپه چې الله رب العالمین د هغې باره کې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر هغه شپه چې په هغې کې عبادت د زرو میاشتو د کولو نه بهتره دی تقریبا 83 سال کم و بیش جوړي د جمعې د ورځې په دې لږ وخت کې د هغې اجر نه هم ډېر اجرونه انسان دا ګټلی شي کم از کم 100-200 قدمونه خو به تاسو اخیست نو اجر الله رب العالمین تاسو ته درک زموږ د الله نه امید دی الله دې موږ هم په دغې خلکو کې راو او الله رب العالمین دې د هغې اجر مستحق تاسو وګرځئ الله رب العالمین دې ستاسو په میزان حسنات کې دا واچوي بیا د نعمت د پاسه بل نعمت دا دی چې
چې کله انسان واپسی وکړي کور ته ځي. حدیث د انس رضی الله عنه دی چې دا هم پکې حسابېږي. الله اکبر. نو حساب ولګوئ. دا د الله رب العالمین نعمتونه دي په موږ. دای په عوض د دې کې راکړي چې د دې امت عمرونه دا کم دي په نيز د نور امتونو باندې. تاسو ګورئ سیرت د نوح علیه السلام 9.5 کاله صرف په دعوت کې تیر کړي. د نور عمر به څومره؟ الله اکبر. اے محترم دا یو لوی نعمت دی چې مونږ او تاسو ته الله رب العالمین دا راکړو. دای مش نمونه یو خروار شو چې په یو نعمتونو کې هغه نعمت دا چې الله رب العالمین مونږ ته دومره اجر راکړي چې زمونږ وهم او ګمان کې نشته، زمونږ سوچ کې نشته چې دومره اجر به الله رب العالمین مونږ ته راکړي. بل نعمت دا الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې هغه دا دی چې الله رب العالمین په دې 12 میاشتو کې مونږ او تاسو ته د حرمت والا میاشتې راکړي دي، د عزت والا میاشتې. الله سوی الشهر الحرام بالشهر الحرام، هغه عزتمندي میاشتې په مقابله د عزتمندو میاشتو کې. دغه میاشتو تعظیم بکیږي، عزت بکیږي. دې کې به څوک د چا بې عزتي نه کوي، جنگ جګړې به نه کوي، حمله به نه کوي. عزتونه به محفوظ وي، مالونه به محفوظ وي. الله سوى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عدت او شمیر د میاشتو په نيز د الله باندې سودي 12 دي. په هغه میاشتو کې الله رب العالمین یو بل میاشت چې مونږ او تاسو ته راکړي هغه دا میاشت د شعبان میاشت. حدیث د بخاری دی. عائشہ رضی الله عنها فرمای ما رأيت قط رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا الله رسول ما هیڅ چیرې هم داسې نه دی لیدلی چې هغې پرله پسې د اولې ورځې نه واخله تر د اخرې ورځې پورې روجې نیولي، مګر صرف په دې میاشت کې مې لیدلی چې هغه میاشت د چا ده؟ د شعبان. اختلافي خبره ده. په تیرو ورځو کې یو ورځ تیره شوه چې هغې ته ورځ د شب بارات یا شپه د شب بارات یا 15 ورته وي یا ورته څوک 15 د شعبان وي، دا تیره شو. راځئ په دې باندې یو نظر واچوئ. آیا دا په نصوصو کې ثابته خبره ده او که نه؟ تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ. شب څه ته ویلی کېږي؟ په اردو کې هم شپې ته ویلی کېږي او په فارسۍ کې هم شپې ته ویلی کېږي. او برات څه شي ته ویلی کېږي؟ جنج ته ویلی کېږي یا واده ته ویلی کېږي. په سنسکرت کې برات هم شپې ته ویلی کېږي. نو هغه شپه چې په هغې کې واده وي، د چا واده وي؟ د چا واده شوی دی په دې شپه؟ یا هغه شپه چې شپه ده، نو دا څه نوم شو؟ دا خو تحصیل ده حاصل شو، دا خو ناروا کار. شپه ده او شپه ده. دی ورځې ته هغه خلک ډیر تعظیم ورکوي چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناشنا دي. حدیث د بخاری دی چې الله رب العالمین دی پیغمبر چې کوم اخیری پیغمبر دی په دې میاشت کې به پرله پسې روجې نیولې. تو قسمه روایت راځي. اول د دغه شپې تذکره کو، بیا د روایاتو تذکره کو، بیا ز خپل موضوع ته راځي. د 15 د شعبان د دې شپې او د دې ورځې کوم عبادات چې علما ثابتوي، مولیان ثابتوي شرعاً په شریعت کې، په نصوصو کې، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دیتا هیڅ کم فضیلت نه دی حاصل. عام شپه ده، عام ورځ ده. د ورځو خیرات کول، غوښې پخول، چوری ورکول، شربتونه ورکول، او یا په دې شپه باندې خصوصي اهتمام د نوافلو کول، یا په دې ورځ باندې اهتمام د روجې کول او تخصیص د دې ورځې په روجې باندې. بعضو علما ویلي دي چې دا بدعت دی، رسم دی، رواج دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته خبره نه ده.
اوس دلته یو خبره بل راځي چې آیا په شعبان د 15 نه اخوا یا په اخر د شعبان کې روزي نیول پکار دی او کړي نیول پکار. دوه قسمه روایت راځي. یو روایت دي چې هغه صحیح نه دي، په هغه کې منع راغلی د 15 ورځې نه اخوا چې تاسو روزي منیس. دا صحیح روایت نه دي. څومره هم چې په دې باب کې موجود دي چې د روزو نه منع پکې راغلی دا روایت صحیح نه دي. او یو هغه روایت احادیث دي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه زمون او استاد مور مبارک عائشه رضی الله عنها فرمایلی دي، صحیح مسلم صحیح البخاری کې راغلی دي. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې اهتمام د روزو کو، نو بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي نیولې دي. مونږ او تاسو له هم پکار د چې روزه ونیسو. اوس اخیری او شپې ورځې شو، نو یو سړی دی هغه همیشواله کوي په روزو باندې، زیارت ورځ رااله، د پیر ورځ رااله، نو آیا دا روزه نیولی شي؟ نو بالکل نیولی شي. حال دا چې په حدیثو کې یو طرف ته د شک د ورځې د روزې نه منع راغلی ده، خو هغه دا نه ده، هغه دا ده چې ته نیت په دې نیت باندې روزه ونیسې چې وبه یې نیسم که چېرته رمضان شو خو صحیح ده، او که نه شعبان کې به حساب شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شک د روزې نه منع کړې ده، دغه روزې به تاسو نه نیسئ. دا خو یو مسله و منځ کې د عزتمنده میاشت، بهترینه میاشت ده، د عبادت میاشت ده. د سلف مبارک راضی څنګه چې د رمضان مبارک راغلی دی میاش مبارک هم راضی چې زمون او استاد مشران علما اسلاف هغه وسکول په دې میاش کې هغه با خوریدل خوره بشو د میاش کې به هغه قران راواغست، د قران تلاوتونه به کول، عبادت به کول، روزي به نیول. دا زمون د اسلافو طریقه. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه شو، یو د اصحابو طریقه شو، او بل د امت د غوره خلکو چې په خیر القرون کې راځي دا غوي طریقه شو. بل میاشت چې هغه عزتمند میاشت، الله اکبر، سیزن ورته ویل کی د هر یو کاروبار د پاره، د هر یو سیز د پاره خپل مخصوص سیزن وي، باغې کې خلک ګټي کوي، کارونه کوي. د ټیلرانو خپل سیزن وي، د فروټو والا خپل سیزن وي، د ودونو خپل سیزن وي، د کاروبار خپل سیزن وي، د آبادی د پاره خپل سیزن وي. همدغه شان الله رب العالمین مونږ او تاسو ته داسې یو میاشت را کړې ده چې دې ته د عبادت سیزن ویلی کېږي. دې کې یو نیکي په و باندې ده، په اویا باندې ده، په 200 باندې ده. الله وی والله یضاعف لمن یشاء. الله رب العالمین اعمال دغه نیکیانې دو چند کوي چاله چې وغواړي. داسې یو سیزن زمون او تاسو مخې ته را روان، نو باید چې موږ څوک هر سیزن د سړی انسان تیاری کوي کنه، سټاک ورته جمع کی، بیا پاغي کې ګټي وټي کوي. نو زمون او تاسو د پاره هم د نیکو سیزن را روان دی، نو باید چې مونږ په دې ورځو شپو کې ځان تیار کو. هغه میاشت چې الله رب العالمین دا غي بارک فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان دا د قرآن میاشت انزل فيه القرآن، قرآن په دې میاشت کې نازل شوی، او ابتدا او انتها د قرآن دوانو په دې میاشتو کې شوی دي. نو دغه میاشت روان باید منسوک نیکیو ته ورمنډه کو، ځان برابر کو، کارونه پریدو، او په دغه ترتیب باندې خپل دغه میاش منوره کو، مزینه کو، هم په اعمالو باندې، په عباداتو باندې، په قیام باندې، په تراو باندې، او په درس قرآن باندې. الله رب العالمین دی آیات کریمه کې سوی وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين. الله وی وصارعوا الى مغفرة من ربكم، مخکواله وکي، جلدی وکي،
کوشش وکئ د الله رب العالمین بخنې ته، الله باندې ځان وبخئ او دې بخنې ته تاسو کوشش وکئ. بل څه ته وجنت عرضها كعرض السماء والارض، او هغه جنت ته چې پلنوالی د هغې په اندازه د پلنوالي د ځمکو او د اسمانونو دی، داسې جنت اعدت للمتقین، تیار کړی شوی دی دپاره د متقیان. څوک دي متقیان؟ د تقوا په تعریف کې راځي، علما تعریف کوي امتثال اوامره تعالی واجتناب نواهیه، د الله رب العالمین اوامر په واسطه کول، الله چې امر کړی په یو کار باندې هغه کول، الله وایي وکړه هغه کول، مونځ، زکات، روژه، حج، الله وایي وکړه هغه کول، خپل ولی پالل، په معاشره کې خیر خورول، په کوم یو کار باندې چې الله رب العالمین امر کړي، کاغه په قرآن کې او که په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه پیوسته کول. واجتناب نواهیه، او ځان ساتل د هغې کارونو نه چې مونږ د هغې نه الله منع کړي یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې منع کړي یو. خو څنګه؟ بحسب الطاقه، څومره چې ستا وس دی هغومره عبادت کوه، څومره چې دې وس دی هغومره نیکي کوه، او څومره چې دې وس دی ځان د ګناه نه ساته، په یو شي کې به هم غلو نه کې. الله وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله وایي ما نه دی مکلف کړی یو نفس مگر په اندازه د وس او طاقت د هغې باندې. وس او طاقت نه اخوا کار الله رب العالمین هم نه مني، ځکه انسان په دې کې بیا خرابېږي، انسان په دې کې تباه کېږي. په دې باندې یو عالم دی کتاب یې پې لیکلی الغلو فی الدین، 2 جلده کې دی، عربۍ کې دی، نو څوک چې پوهېږي هغه وګورئ ویلولی نو تاسو ته به اندازه وشي. غلو الله رب العالمین نه خوښوي. په دې خبرو کې ما خبره وکړه چې امتثال اوامره تعالی، هغه کارونه، هغه اوامر، هغه پیوسته کول چې مونږ ته په الله امر کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د هغې نه منع کړي. دې څه مطلب شو؟ آیا زمونږ دپاره یوازې قرآن کافي نه دی؟ بس په قرآن به عمل کوو که نه؟ نو بیا ولې الله رب العالمین او په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره راځي؟ بیا ولې الله رب العالمین د خپل ځان سره چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دا ولې وایي؟ څه ضرورت دی؟ هلکه ضرورت شته ورته که نشته؟ زمونږ او ستاسو د دې ملک یو عدالت عظما ورته وایي، چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان، یو قاضي صاحب دی، هغه وایي چې نه دې ته ضرورت نشته دی، دې ته ضرورت نشته. هلکه چې ضرورت نشته دی نو بیا الله رب العالمین په دې خپل کلام کې ولې دا خبره کوله چې اطیعوا الله، د الله تابعداري وکړه، و اطیعوا الرسول، او د رسول الله تابعداري وکړه. دا رسول اطاعت عطف کړی په الله باندې، یعنی مطلب دا چې من اطاعنی، د الله رسول وای فقد اطاع الله، چا چې د الله د رسول تابعداري وکړه، د الله تابعداري وکړه. ومن عصانی، د الله رسول وای چا چې زما نافرماني وکړه فقد عصى الله، دې د الله نافرماني وکړه. نو مونږ خو افسوس او جړا دلته کوو چې هاي افسوس، ملک
بنیاد په لا اله الا الله باندې ایښودلی شوی. علماو قرباني ورکړې ده، شهدا یې ورکړي دي. نن په اوچت منصب باندې داسې یو سړی کینی چې هغه د قرآن او د حدیث سره واسطه نشته، هغه په دې باندې نه پوهېږي چې اطاعت د رسول الله اطاعت د الله دی، اطاعت د الله اطاعت د رسول الله دی. د قرآن منل بغیر د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نکی. شته کنه مرضیان شته، علماو کې هم مرضیان شته، انکار کوي، انکار حدیث قرآن نه. مطلب مثل مطلب دا د احادیث انکار د قرآن نه انکار دی. کدا سینه دا انکار د احادیث د رسول الله نه، د انکار د قرآن نه دی. په دې باندې زموږ استاد شو شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله رحمتا واسعه هغه یو کتاب لیکه انکار حدیث سے انکار قرآن ته، اردو کې دی، وګورئ تاسو دا کتاب. ټول پڑھا لیکا خلک یې په هغه کې دا خبره کړې ده چې څوک هم د رسول الله د احادیثو نه انکار کوي دا سړی لا دې ته چې دا به انکار کوي د قرآن نه، ځکه چې قرآن اجمال احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تفسیر، قرآن اجمال احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تفصیل نشي کېدی. الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو څه وایي تاسو منځ قائم کوي، ورکعوا مع الراکعین، اقیموا الصلاة منځ قائم کوي. بل ځای کې وایي ورکعوا مع الراکعین. څه مطلب؟ څنګه منځ وکړم، په کومه طریقه وکړم؟ دا طریقه مونږ ته چا ښودلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله وایي زکات ورکوي. څنګه زکات ورکم؟ په څه شي کې ورکم؟ پیسو کې ورکړم، سرو زرو کې ورکم، جنس ورکم. دا طریقې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې. نو دا یو چور دروازه ده چې انکار د احادیثو نه کوي، مراد دا دی چې قرآن نه انکار دی. خو دا هېڅکله هم نشي کېدی. ولی الله رب العالمین وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله قرآن را لېږلی دی. سوچ وکئ تورات، انجیل، زبور دې کې تحریف شوی دی. وجه دا وه چې الله دغې امتونو ته سپارلي. د قرآن باره کې الله وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مونږ ذکر قرآن مجید دا مو را لېږلی دی الله وی، او مونږ به د دې قرآن د دې ذکر د الله د کلام الله وی خپل حفاظت کوونکي یو. د دې مقابله څوک نشي کولی. دا خبره شته چې اسلام د اسلام باره کې راځي بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. بل حدیث کې راځي اسلام بداسي شي په آخر دور کې لکه د زړې کپړې په شان، په دې باندې چې کوم ګلان دي لمر یې ووایي داسې به ترې ودوړېږي. اسلام به هم داسې ودوړېږي. خو اسلام ختمېدونکی نه دی، اسلام به قایم وي، دایم به وي. همدغه شان دا خلک به لګیا وي، دوی به پلینینګ کوي، وسوسې به جوړوي، دسیسې به جوړوي، خو د اسلام خلاف د قرآن خلاف دوی نشي کولی. نو محترمو خلک کوشش کوي لګیا دي د قرآن او د حدیث مقابله کوي. تاسو هم کوشش وکئ چې قرآن او حدیث زده کئ، قرآن او حدیث عمل کې راولئ، قرآن او حدیث ته بچیان کینوئ او دغه علم دوی ته ورخایئ. دوی د امت دپاره دعات جوړ کړي، قرات جوړ کړي، عالمان ترې جوړ کړي. ستا دپاره هم ګټه ده، د پلار دپاره، د مور دپاره، د خاندان دپاره دا ګټه ده. او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې داسې کارونه دي چې د انسان د مرګ نه پس دته پیدا ورکوي. یو پاغی کې څه شی دی؟ او ولد صالح یدعو له. نیک عمله بچه، قرآن خوانه بچه، دین پرسته بچه،
دا د انسان د پاره صدقه جاریه ده چې پلار په بچی باندې قرآن زده کی او دغه بچی بیا د پلار د پاره دعا غواړي، مغفرت دعا ورته کوي، دا د دې د پاره صدقه جاریه. بل څه شی دی؟ او علم، داسې علم چې خلکو ته په دې علم باندې فایده ورکړي، دا هم د ده دپاره صدقه جاریه ده. نو باید چې مونږه د دغې خلکو مقابله وکړو او د دوی خلاف وکړو، غیرت په دین باندې وکړو او ځان کې عملی کو، بچیانو کې عملی کو، په خپل کورنۍ کې عملی کو، په خپل معاشره کې عملی کو، نو بیا به الله رب العالمین مونږ ته هم په دنیا کې فایده راکوي او هم په آخرت کې. او که چېرته قرآن ته مو شا کړه، قرآن مو په خپله زندګۍ کې رانوست، احادیث د رسول الله مو رانوست، مطلب او غرض دا چې ذکر دغه دین شرعي محمدي دا مو په خپل ژوند کې رانوست، نو بیا الله رب العالمین په سورة طه کې فرمایلی دي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. الله وی ومن اعرض عن ذکری، چا چې مخ واړو زما د ذکر نه، د قرآن نه، د قرآن د عمل نه، د رسول الله د صحیح صریح مرفوع متصل احادیثونه، الله وی د دې انسان د پاره ژوند دی په دنیا کې تنګ کړی شوی، رزق مخکې او دا ورپسې، خو په دې دنیا کې به دا مړ نشي. ونحشره یوم القیامة اعمى، او الله وی مونږ به راپاسو په ورځ د قیامت باندې ړوند به وي، سترګې به کار نه کوي، په دنیا کې به سترګې وي خو په آخرت کې به دغه سترګې بیا لیدل نه کوي. سوال به وکړي قال ربي لم حشرتني اعمى، وبو ای الله ولی دې ړوند راپاسولم، وقد كنت بصيرا، حال دا چې په دنیا کې خو ما لیدل کول. الله به ورته وایي اتتک آیاتنا فنسیتها، ای زما آیاتونه راغلیو، قرآن راغلیو، احادیث راغلیو، وحی جلی راغلی وا، وحی خفی راغلی وا، فنسیتها تا ورته شا کړی وا. الله وی نن ورځ ما تا ته شا کړه، مطلب دا دی هیر مې کړې، تیر و بیر مې کړې. الله اکبر، چې الله انسان هیر کی نو په څومره د بدبختۍ خبره ای، د الله بنده خالق دی هیر کی نو سوچ وکړه چې دا څومره بدبختۍ خبره ده. حال دا الله د بنده د عبادت ته څومره خوشحالیږي. حدیث کې راځي، مشهور حدیث ده، الله د انسان توبې ته دومره خوشحالیږي لکه یو انسان چې هغې سره اوښ یا سورلی ده په بیابان کې روان دی، دې ډډه ولګوله، سورلی ترې لاړه، ورکه شوه، د مرګ هغه وخت درته رایاد شو، مرګ یقیني دی، خو دا سترګې پټې کړې وده شو، هغه سورلی دته واپس شوه. نو دا انسان ډېر د خوشحالۍ نه ووایي چې الله داسې الفاظ وایي چې زه ستا رب یم او ته زما بنده یې، خوشحالۍ نه وایي. الله ته څه وایي چې زه ستا رب یم ته زما بنده یې. دا انسان ډېر د خوشحالۍ نه وایي، ډېر خوشحاله شي، الله د انسان توبې ته د دې نه هم ډېر خوشحالېږي. الله اکبر. مونږ ګناهګار یو، مونږ ډېر ګناهګار یو. هر انسان په ګناهونو کې ډوب دی، څوک واړو ګناهونو کې، څوک غټو ګناهونو کې، څوک غیبتونو کې، څوک حرامو کې، چا د خور حق لاندې کړی، چا د ورور لاندې کړی، چا د ګاونډي سره شخړه ده، د چا سره د چا په مسله کې. د نوي کلي پښتنو راځئ یو وعده وکړئ، وعده کوئ. اختلافات، ذاتی اختلافات شاته وغورځوئ، مخې ته رمضان را روان. حدیث کې راځي کم انسان چې د بل انسان سره
د درې ورځو نه اخوا خبرې بندې کی بغیر د عذر شرعي نه د انسان اعمال بره نه خیږي. نو معاف کوي دا خلک، یو بل معاف کوي، ژوند وکړي، 3 ورځې ژوند دی، سترګې پټې والله که بیا څه هم وي. نو دا میاشت را روانه ده، دې میاشت دپاره تیاری وکړئ. تیاری دا دی چې تاسو اعمالو ته، نیکو اعمالو ته ورمخکې شئ، هر نیک عمل وکړئ، بخښنه وغواړئ د الله نه، ګناهونه پرېږدئ. تاسو ګورئ چې کوم انسان ګناه پرېږدي الله رب العالمین د ژوند خسته کوي، سکون پکې راځي، آرام پکې راځي، ټینشن یې ختم شي، ډیر کم آمدن به وي، کمی روپۍ وي، خدا به انسان به خوشاله، استغنا د زړه مالداري ورته الله رب العالمین ورکی. نو څوک دا میاشت په قرآن باندې خسته کوي، په دین باندې خسته کوي، قیام باندې خسته کوي، تراو باندې خسته کوي، اعمالو باندې خسته کوي، تلاوتونو باندې خسته کوي، او ذاتی شخړې دا پرېږدوئ. تاسو ګورئ چې ستاسو ژوند څنګه کی. صرف یو خبره کوم، الله رب العالمین فرمای چې والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم کوي په زمانه باندې، په وخت د مازیګر باندې، چې والعصر قسم می دی په زمانه باندې، قسم می دی په مازیګر باندې، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په تاوان کې دی، الا الذين آمنوا، مگر هغه خلک چې ایمان راوړي، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کړي دي، وتواصوا بالحق، یو بل ته وصیت په حق باندې کوي، حق امنا، احادیث رسول الله امنا، سنت رسول الله امنا، وتواصوا بالصبر، او یو بل ته وصیت په صبر باندې کوي، تکلیف باندې صبر، مصیبت باندې صبر، یو بل ته خبرې کوي. الله وی دغه خلک کامیاب دي، علاوه د دین نور خلک ټول تاوانیان دي، ټول په نقصان کې دي. نو پښتنو راځي چې ځان په دغه خلکو کې شمار کو، دغه کامیاب خلکو کې شمار شو، او که چرته په دې خلکو کې شمار نشو، مونږ هم تبایو، زمونږ بچیان هم تبا دي، او زمونږ خاندانونه هم تبا دي.